السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه کولی شو خپله د فیسبوک ایډي لا هم ښکلې جوړه کړو؟ راځئ ملګرو په نوي ویډیو کې تاسو ته درښکاره ښیم د فیسبوک ایډي مو لا هم نوره ښکلې کړئ. ملګرو مخکې ویډیو کې ما تاسو ته یوه طریقه د فیسبوک د ویو په اړه باندې جوړه کړې، نو هغه مو وګورئ او خپله ایډي مو پرې سټایلیش کړئ. ملګرو کوم چینل نه یې سبسکرایب نو چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ د ویډیو په طرف ملګرو نوی به تاسو راسئ ملګرو دا فیسبوک لیډ دا یو به تاسو را ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته. په دې باندې زه کلیک کوم ملګرو را خلاصوم. ملګرو بیا به تاسو راسئ په دې کونج په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کلیک وکړو نو بیا خپل پروفایل را خلاص کړئ. سمه ده دا څه دلته چې کله راسئ ملګرو ما په تېره ویډیو کې تاسو ته دا طریقه ښودلې وه چې تاسو څنګه کولی شئ دا ورکړئ خپلې ایډي ته لکه ما چې ورکړی. ملګرو دلته به اوس تاسو راسئ زه تاسو ته دا لاندې دغه ځای غواړم چې تاسو سټایلیش جوړ کړم. سمه ده ملګرو دې ځای باندې به تاسو کلیک کړئ ایډیټ پبلیک ډیټیلز په دې ځای باندې به کلیک کړئ. سمه ده ملګرو په دې ځای باندې چې کله تاسو کلیک کړو نو بیا به تاسو مخپاڼه را خلاصي. ملګرو بیا به تاسو دلته راسئ په دې انټرو د دې خواته ایډیټ باندې به کلیک کړئ. سمه ده ملګرو په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو هلته ملګرو تاسو د مخپاڼه را خلاصي. ملګرو لیکئ آډ ورک مثال زه دا را خلاصوم فرض چې تاسو کولی شئ ورکولی شئ دا لاندې زده کړئ. سمه ده ملګرو نو زه اوس دلته راځم دا به ورته پیسټ کړم. سمه ده نو ملګرو زه دلته ورته پیسټ کوم. نو ملګرو دا به تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې هم درکړم چې تاسو بیا ملګرو خپل ځان ته کاپي کوئ او خپلو ویډیوګانو ته یې ورکړئ. نو زه به دلته راسم ملګرو دا د کور نقشه به ورکړم. سمه ده داسې کله ما ورکړم ملګرو نو زه به دلته راځم او دا به ووږم. دلته ملګرو ما داسې نقشې ډېرې راوړی خو ملګرو په دې نقشه کې اوس ما ته دا د کور نقشه نه ده راغلې. سمه ده ملګرو د دې یوه طریقه تاسو کوئ ملګرو داسې کله تاسو کوئ د شپې لخوا یې کوئ. د شپې لخوا چې تاسو ورته فیسټ کړئ ملګرو نو تاسو دا د کور نقشه دلته دستي راوړئ اوس نه رړئ په ورځ کې ملګرو. دلته بله فیسټ کوم ملګرو شاید هغه راوړئ دا ملګرو زه فیسټ کړم نو اوس ګورم چې څه پېښېږي نو دا مو ورته ملګرو دا یې دستي راوړو. سمه ده داسې ملګرو راوړو داسې به یې اوکې کړئ. سمه ده نو داسې اوکې کړو ملګرو دلته بیا داسې سیو کړئ. سمه ده کله چې مو سیو کړو ملګرو نو اوس تاسو ګورئ دلته به دا د ضرب علامه ووایي ملګرو نو دلته یې ما راته راغله ملګرو. زه دا دوباره هم ورکولی شم ملګرو بیا یې داسې ورته پیسټ کړئ بیا یې داسې ورکړئ څو ځلې یې ورکولی شئ. د کور نقشې شته ملګرو هغه ډېره ښایسته ده ملګرو دا زه به ډېر تاسو په ډسکرپشن کې درکړم ما سره ډېرې د ډېر رقمه دي. سمه ده ملګرو څو رقمه دي اوس به دا تاسو ته په ډسکرپشن کې څو رقمه درکړم ملګرو بیا تاسو خپل ځان ته کاپي کړئ او په همدې طریقه سره یې خپل ایډي ته ورکړئ. نو راځو ملګرو زه په بل فیسبوک کې ګورم ملګرو په عمومي فیسبوک کې نو زه راځم ملګرو دلته به اوس تاسو ته طریقه وښیم. نو ملګرو متاسفانه لیک صبر نو ملګرو د اعظم فیسبوک ته ویډیو لیک څخه ټپه نه شي انشاءالله نه غټېږي ملګرو. دلته به زه راسم د ماکین ماسټر را خلاص ما چې کلیک وکړو نو ملګرو زه رالم فیسبوک ته. سمه ده خپل پروفایل ته راسئ ملګرو دلته تاسو به یې ووینئ ملګرو دلته دا دوه دانې ما زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې څو رقمه داسې ملګرو هغه درکړمه ښایسته ویډیوګانې درکړم ملګرو نو بیا به تاسو وکولی شئ خپله د فیسبوک ایډي ډېره ښکلې او ښایسته جوړه کړئ. نو دا ویډیو کوم ویډیو خوښه شوې له ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. د الله